السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ د ټیپ میجر ټول خبره کوو چې موږ به دا په سکیچ اپ کې څنګه استعمالو. که تاسو په دې ټول باندې پوه شئ چې دا تاسو کم ځای کې استعمالولی شئ، په دې به 3D باندې موږ کار څنګه کوو، نو تاسو به تقریبا 50% سکیچ اپ کې کار آسان شي. نو دا د دې یو مین کمانډ دی، څنګه چې تاسو سره دلته لاین ټول دی یا دلته تاسو سره دا پوش پول دی، موو دی یا فالو اپ می دی. نو داسې تاسو سره اهم کمانډ دا ټیپ میجر ټول دی. دا موږ څنګه استعمالوو؟ د دې په ذریعه زه تاسو ته یو 3D object جوړوم چې موږ سره دا یو میکانیکل object دی. زه به د دې سٹارټ د بیس نه لما، که تاسو وګورئ د دې بیس موږ سره داسې باندې 70 دی او داسې باندې 70 دی. موږ به دا یا ملي میټر یا سانتي میټر والو، دا څه فرق نه ورځي، خو چې ویلیو صحیح وي. زه راځم دې کې په ال کمانډ په ذریعه باندې ظالم 70 داسې په گرین سایډ باندې زه به ولیکم 70 او بیا به دلته زه ولیکم په ریډ سایډ باندې 70 او بیا په گرین باندې بیا 70 او دا به دې سره یو ځای کوم. دا زموږ هغه آبجیکټ جوړ شو او د دې بیا زه به داسې ایکسټروډ کوم. نو دا موږ سره څونه دی؟ دلته 20 دی. نو تاسو داسې کار کولی شئ، راشي دا ایکسټروډ کا 20 صحیح ده. تاسو له به دا دردي دا مې ورته کړي دا سیزونه. اوس دې پسې موږ سره څه دي؟ موږ سره دې کې د دې 20 نه دلته بره موږ سره یو بل دی چې دا لکه داسې بره تللی دی، بیا دې سره دا مطلب 40 سانتي میټر یا ملي میټر فاصله کې موږ سره دا داسې تللی دی او بیا دا د دې تھکنس چې کوم دی 20 دی. نو دا به زه څنګه کومه؟ تاسو دلته د ټیپ میجر ټول په ذریعه هم کولی شئ. ګوره تاسو چې کله په دې کلیک کړئ که نه او داسې بره باندې بوځئ په زیډ اکسس باندې، ته ګوره او څونه یې بوځئ، دلته یې پرېږدئ او 20 ولیکئ. صحیح ده. او د دې نه بیا تاسو راشئ د دې نه بل داسې بوځئ څونه، نو موږ سره هغه څونه دی او پسې 40 پسې بیا څونه دی 20، نو موږ به دلته دا 60 کو. صحیح ده. نو تاسو اوس دا یو ځای کوئ. دا به څنګه یو ځای کوئ؟ ګوره دلته راشئ، تاسو وګورئ د دې نه تر د دې پورې دا فاصله څونه ده، د دې نه دې پورې دا به څنګه معلوموئ؟ نو دې کې تاسو ته څه لیکلي 45 دا 45 به تاسو د دې 70 نه ماینس کړئ د 70 نه، نو څه به راشي 25. نو تاسو به دې کې یو بل دی داسې په دې به کلیک کړئ، په دې ګرین اکسس باندې به څونه والی 25. صحیح ده. اوس داسې باندې څونه اوچت دی، دا به دې سره موږ تاسو ته ما ویلي څونه دی 40 کې دی. صحیح ده. دلته یو لاین ووهه، یو لاین دې پوینټ نه ووهه په دې زیډ اکسس باندې. صحیح ده. دا دواړه یو ځای کا. صحیح ده. نو تاسو سره دا پوینټ جوړ شو، دا یو نه دا یو تاسو سره په 40 کې جوړ شو. د 40 نه موږ سره دې کې په بره لاړ شئ، دلته کلیک کا او داسې به لاړ شئ څونه 45. دا بیا دې کې یو ځای کا او دا دې سره یو ځای کا. ته وګوره تاسو سره د دې دا پوینټ جوړ شو. دا تاسو ماینس ډیلیټ کړئ، سوري موږ هغه هم ډیلیټ شو، دا یو ډیلیټ کا بیا دا ډیلیټ کا. دا لا مه ډیلیټ کوو ځکه چې دا دې سره کنیکټ دی لا فلحال. نو موږ به راشو، اوس به موږ دې کې څه جوړو؟ دا پوینټ هم موږ سره جوړ شو. صحیح ده. اوس به دا موږ داسې ایکسټروډ کو په دې طرف باندې. نو څونه هم د دې مطابق به ایکسټروډ کو. نو پوش پو لیکئ، داسې راشئ دلته. دا موږ سره څونه دی؟ دا لږ موږ ته لږ ډېر ښکاري که څنګه. دا به زه ټیپ میجر ټول باندې زه ټي د دې شارټکټ دی، دا وګوره 20 دی او دا څونه دی؟ دا هم 20 دی. صحیح ده. داسې د دې ویو په وجه باندې داسې ښکاري. نور څه مسله نشته دی. زه به دا ډیلیټ کړم، دې موږ ته ضرورت اوس نشته دی. اوس راشئ، دا مو شو. اوس په بره باندې او دا پوینټ پاتې دی او دا پاتې دی. دا موږ سره څه شی دي؟ دلته لیکلي دي چې دلته یو سرکل دی او دا هاف سرکل دی، نیم سرکل دی. او دا بالکل د دې پر سنټر کې والی شوی دی. څونه دی؟ دا 40 ډایمیټر دی. صحیح ده. دغه نشان چې کوم دی دا ډایمیټر دی، د ریډیس نه دی. صحیح ده. نو تاسو به دلته څه چلو کوئ چې بیا به ټي والی، دا هم دا والی او د دیز نه شروع کوئ یا د دیز نه شروع کوئ. ګوره زه د دیز نه علم په دې طرف باندې څونه سوري دا لږ دا شو، داسې به راشئ څونه د دې میډ پوینټ دا دی، دلته بیا پرېږدئ چې تاسو له صرف دا ریفرنس درکړي. صحیح ده. دا ریفرنس دی. اوس به سرکل راکئ، سرکل به والی د دې او تاسو به ولیکئ هغه موږ سره 40 دی که نه، نو 40 به تاسو دلته نه لیکئ، تاسو به دلته 20 لیکئ ځکه چې هغه ډایمیټر دی. نو 20 ریډیس دی. نو ریډیس چې کله ډبل شي نو هغه ډایمیټر جوړېږي. نو زه به 20 ولیکم، هغه شان به ما سره یو دغه جوړ شي. صحیح ده. د دې ضرورت ما سره نشته، زه به دا ډیلیټ کړم او دا به تاسو چلو که چې دا د دې نه واله تر لاندې پورې دا داسې بولئ دې کې پرېږدئ، نو به ترې ماینس شي. ته وګوره
اوس راشه بل پکې څه پاتې دي دا مو شو. اوس موږ څه دا دی پاتې دی د دې دا واله دا تکنس چې کوم دی د دې برابر دی 20 دی. نو راشه بیا د دې نه تاسو والی ټي پریس کوئ او په دې طرف باندې واله څونه 20 والی سوري 20. او دلته موږ سره موږ دا د دې نه دې پورې دا موږ سره هایټ څونه د دې پورې خبره کوم د دې نه کوم د دې پورې چې دا کم هایټ دی نو دلته دا نه دی ورکړی دلته ډایرکټ تاسو دا درکړی چې دا 120 دی صحیح ده. نو تاسو بل دې نه دې پورې څونه دی 20 بیا دا 40 بیا دا څونه دی دا شو 60 نو دا تقریبا 80 دا شو صحیح ده. نو 80 چې 120 نه ماینس کړي نو د دې نه دې پورې بسونه راځي 40 به راځي. نو تاسو به دا لګیا ساتئ دا شانتي کیلکولیشن به کوئ. نو تاسو به ال کمانډ په ذریعہ باندې داسې یو ډرا کوي صحیح ده. دا به یو پیس شي او دا بدلته ایکسټروډ کوي څونه 40 به ایکسټروډ کوي. او دا کې مونږ سره دلته دا یو سرکل دی صحیح ده دا او دلته مونږ سره منځ کې یو سرکل دی. نو اول به مونږ دا ډرا کوو بیا به مونږ دی بل راځو. اوس د دې سرکل به مونږ څنګه ډرا کوو که دا سرکل تاسو وګورئ دلته څه ورکړي دي چې دا دی ریډیوس څونه دلته آر لیکلی دا 35 ریډیوس دی مطلب 70 ډایمیټر دی. او دلته را منځ کې چې کوم سرکل دی دا 35 ډایمیټر دی. نو د دې به ریډیوس ونه د دې به ریډیوس د دې هاف څه شی دی 17.5 دی صحیح ده. نو دغه ریډیوس دی اول به موږ دا سرکل جوړو. سرکل به څنګه جوړو موږ به بیل جوړ کو سرکل بار به خیر دی راولو دلته زه جوړوم 35 ریډیوس کې سرکل. همدغه سرکل تاسو اوس روټیټ کړئ راشه روټیټ په دې ریډ اکسس باندې او په 90 کې به روټیټ کړئ داسې ور دغه له وشو صحیح بره لاړو دا تاسو دې نه موو کړئ. او دا به تاسو اوس څه کوئ چې دا بالکل د دې میټ د دې پوینټ نه ګوره دې سنټر تر اینډ پوینټ نه به ونیسئ او په دې کې به پرېږدئ ګوره ها د لږ جوخ کېږم ایته داسې به راشئ دلته به یې پرېږدئ ګوره دلته ورنږدې شئ نو دې کې به پرېږدئ ورته وګوره صحیح ده. دلته موږ سره دا راغلی دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ دا څه خبره نه ګوره ډیلیټ کوئ موږ څه پاتې شي صحیح ده. دا هم ډیلیټ کړئ یا دا مو ډیلیټ کوئ ځکه چې دا دې پیس دې سره کنیکټ دی له عمره. اوس دا ایکسټروډ کړئ داسې راولئ دې پورې د دې پورې صحیح ده. اوس یې که ډیلیټ کوئ نو څه مسله نه کوي. اوس به په دې کې موږ دغه یو هول جوړو دا هول به موږ څنګه جوړو نو دا هول به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو به راځئ د دې ځای نه به ټیپ میجر ټول په ذریعه باندې به د دې میټ پوینټ ډالئ د دې میټ پوینټ څه دی تاسو ته پته چې دا 70 دی نو د دې میټ پوینټ همدغه 35 دی دلته یې پرېږدئ. بل تاسو چې کوم دې سره دا ریډیوس دا چې کوم دا نیم سرکل میلاو کړو نو دا تاسو د دې پوینټ نه یو سرکل والئ او په دې پوینټ باندې داسې کلیک کړئ سوري غلط موږ نه وشو زه په دې د دې باندې کلیک کړم او دې پوینټ سره به کنیکټ کړم. اوس به دلته سرکل ډرا کوئ دا سنټر دی د دې نو سرکل به څونه ډرا کوئ نو موږ به 17.5 کې دا والو دلته 17.5 په دې به کلیک کړئ انټر کړئ ته وګوره تاسو یو سرکل ډرا شو. اوس به تاسو صرف دونه وکړئ چې دا به پوش پول کوئ په بیک سایډ باندې او هغه ځای سره یو ځای کې چې دا ډیلیټ شي داسې ډیلیټ نه شو وجه دا ده چې دا تاسو دې سره داسې کلیک کړئ نو دا به اوس ختم شي ته وګوره باقي دا تاسو ټریم کړئ او زه راځم اوس وګوره تاسو بالکل هماغه آبجکټ جوړ شو خو تاسو به تاسو سره بلا شی دلته دا چې کوم ګریډ لاین دی دا موږ سره دا لاین دی دا تاسو به څنګه ډیلیټ کوئ په یو ځل نو تاسو به راځئ ایډیټ ته ایډیټ کې به راشئ ډیلیټ ګایډز په دې به کلیک کړئ ټول به ډیلیټ شي. نو ګایډ په ذریعه باندې تاسو دلته یو 3D آبجکټ جوړ کړئ میکانیکل ډرایینګ دی صحیح ده. نو دا تاسو وګورئ او کو نور څه کلر ملر ورکوئ نو ورکوئ ولا د ورکوم دا کلر صحیح ده. نور کلر هم دلته موږ سره دي ټول به سلیکټ کوئ کلیک کوئ پې یو ورکوئ ټرای پې وکړئ. نو نن موږ تاسو سره د ټیپ میجر ټول باره کې خبره وکړله دا موږ مخکې کلاسونه کوم زده کوو چې کله موږ دې باندې تاسو نور 3D آبجکټ جوړو دا ستاسو کار ډېر زیات اسان کړي او تاسو لپاره په 3D جوړولو کې ډېره پیدا درکوي. نو امید ده به ستاسو زده وي ان شاء الله. بل کلاس پورې مال اجازه راکړئ د الله حافظ.